بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د بلخ ولایت مزار شریف ښار د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د چوپروشي مارکېټ کې نن د جمعې ورځ چې کومه اورلګېدنه رامنځته شوې وه، الحمدلله د بلخ ولایت امنیت قومندانۍ د اطفایي مدیریت د مسلکي ټیم له لوري په خپل وخت کې رسېدنه ورته شوې ده چې اوس اور کاملا مهار دی. موږ اطمینان دی ټولو هېوادوالو ته کومه ځاني تلفات نه لري، بلکې ګډ مالي تلفات اوښتي دي چې مالي ځان یې د 8 لکه افغانیو په شاوخوا باندې دی او چې نجات ورکړل شوی دی تقریبا د 5 میلیونه د 6 میلیونه افغانیو په شاوخوا باندې شانو ته زیان نه دی اوښتی دی او نجات ورکړل شوی دی. نو ټولو هېوادوالو ته دا اطمینان ورکړو چې زموږ د اطفایي مسلکي ټیم په خپل وخت کې رسېدنه ورته کړې ده.